حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې خوشخبری او مبارکی ده دغه بنده دپاره چې هغه په خپل عملنامه کې زیات استغفار بیا مومي، یعنی آخرت کې هغه وګوري چې د په عملنامه کې استغفار په کثرت سره جمع شوی دی. د دې حدیث روایت ابن ماجه کړی دی، دارنګې نسائی شریف کړی. محترم مسلمانانو ورونو، د دې حدیث دا خبره معلومه شوه چې د قیامت په ورځ کوم سړي په عملنامه کې استغفار په کثرت سره هغه جمع شوی او لیکل شوی و چې دنیا کې د استغفار ډېرې توبې ایستل الله جل شانه ته د خپلو ګناهونو نه، نو د دپاره خوشخبري ده، مبارکبادي ده. نو محترم مسلمانانو ورونو، چې کله سترګې پټې کړو مر راشي نو بیا به راله پته لګي چې دنیا کې چا استغفار ډېر ویلي د هغې څومره فواید او ثمرات دي. د دې وجې نه پکار ده چې موږ او تاسو څه وخت وټاکو، سهار لمانځه نه بعد یا د ماښام لمانځه نه بعد یا د ماخوستن د لمانځه نه بعد لږ توجه سره کینو او استغفار ډېر ووایو په توجه سره، او خپله ګناهونه ځان ته مخامخ کړو، خپل ګریوان کې سر ښکته کړو او په صدق دل سره توبه وباسو، استغفار وایو چې الله ما معاف کړي، دا ګناهونه مانه شوي دي. نو استغفار ډېر ویل پکار دي. د دې وجې نه چې استغفار څوک ډېر وایي، الله جل شانه په خپل رحمتونه هم راواروي، او الله به فراخي هم راولي، او الله به ګناهونه معاف کوي. او د آخرت دپاره توښه دا شو چې په عملنامه کې ډېر استغفار جمع شي. نبی علیه السلام حدیث هم دا زده کړ چې نبی علیه السلام وفرمیل چې هغه دپاره خوشحالي ده او د هغه دپاره مبارکبادي ده چې په خپل عملنامه کې ډېر استغفار د جمع کړی. او استغفار محدثین فرمایي دا مطلب دی چې دا په صحیح طریقې سره استغفار وایي او الله ته رجوع کوي او توبه وباسي د خپلو ګناهونو نه، نو دا ستا لپاره ډېر فایدهمنده خبره ده. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث دا مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.